آیا په سکواډ کې رښتیا د ځینو لوبغاړو سره ظلم شوی؟ دا چې ولې او څنګه ویډیو را سره تر پایه وګورئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. لیکوال خان وزیر عابد پرون د افغانستان د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د ویسټ انډیز خلاف د دریو یو ورځنیو او دریو شل ورځو سیالیو لپاره نوملړونه اعلان کړل، خو په ټولنیزو رسنیو کې په دغه نوملړونو ګڼ شمېر نیوکې شوي دي. خلک وایي چې د ملي لوبډلې یو شمېر حقداره لوبغاړي د لوبډلې څخه ویستل شوي دي. د غوراوي کمیټې له لوري د یو ورځنیو سیالیو په نوملړ کې لوبډل مشر راشد خان، مرستیالي اصغر افغان، محمد نبی، حضرت الله زازی، رحمت شاه، جاوید احمدی، کریم جنت، افسر زازی، نجیب الله زدران، گلبدین نائب، نوین الحق، شرف الدین اشرف، ابراهیم زدران، یمین احمدزی او اکرام علی خیل او مجیب الرحمن شامل دي. په زیاته اندازه د یو ورځنیو سیالیو لپاره په جوړه شوې لوبډلې خلکو نیوکې کړي دي. په دې لوبډله کې د افغانستان کلاسیک لوبغاړي حشمت الله شاهدي ته هم ځای نه دی ورکړل شوی، په داسې حال کې چې نوموړی په تیر نړیوال جام کې د افغانستان لپاره 3 نیمه سریزې وهلې دي. خو د غوراوي کمیټې مشر انډي مورزي نه د نشتون په اړه ویلي دي چې د هغه د سوځېدو په تخنیک د ملي لوبډلې پخوانی روزونکی فلیپ سیمونز پوه دی. اوس سیمونز د ویسټ انډیز لوبډلې مشر روزونکی دی، نو ځکه یې له لوبډلې ویستلی دی. د کرکټ مبصرین او خلک وایي چې د یو ورځنیو سیالیو په نوملړ کې د نور علي زدران، منیر کاکړ، حشمت الله شاهدي او احسان الله جنت سره ظلم شوی دی، او د شل اوریزو سیالیو په نوملړ کې د حمزه هوتک، شاهد کمال، نجات مسعود او شاپور زدران سره هم ظلم شوی دی چې سره د وړتیا او ټیم ته نه دی غوره شوي. د کرکټ مبصرین وایي چې د یو ورځنیو سیالیو په ټیم کې د حضرت الله زازی هیڅ ځای نه جوړېده، ځکه هغه یو چټک لوبغاړی دی. نو په کار دا و چې د هغه پر ځای دی د پیل لپاره نور علي زدران اخیستل شوی، ځکه چې امکان دی ولري حضرت الله زازی د تیر نړیوال جام په شان د یو ورځنیو سیالیو ولوبوي چې دا به د لوبډلې لپاره غټ سرخوږی وي. په جوړه شوې لوبډله کې 2 وکټ ساتونکي افسر زازی او اکرام علی خیل هم اخیستل شوي دي. په داسې حال کې چې د دې دواړو لوبغاړو په شتون کې منیر احمد کاکړ تل کورنۍ سیالۍ ټاپ کړي دي. مبصرین هم وایي چې په دې سفر کې باید د افسر او یا هم د اکرام پر ځای منیر احمد کاکړ ته چانس ورکړل شوی وای. د غراز د شل اوریزو سیالیو په 14 کسیز نوملړ کې بیا د رحمت شاه، افسر زازی او اکرام علی خیل پر چټک بالر زای فرید ملک، رحمان الله ګربز او سید شیرزاد ته موقع ورکړل شوې ده. د شل اوریزو لوبډلې په سکواډ کې هم د شپږیزه لیګ تر ټولو غوره وکټ اخیستونکي نجات مسعود، شاهد کمال، حمزه هوتک او شاپور زدران نه دي اخیستل شوي چې د مینوالو سخت غبرګونونه یې راپورته کړي دي. خلک په دې باور دي چې د ویسټ انډیز خلاف سیالیو لپاره د افغانستان غوراوي کمیټې د لومړي ځل لپاره ناسم سلیکشن کړی، ځکه په شپږیزه لیګ کې تر ټولو مخکښو توپخونکو او توپ اچوونکو ته په دې سکواډونو کې ځای نه دی ورکړل شوی. د یادولو ده دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د غوراوي کمیټې له لوري له ځینو حقدارو لوبغاړو سره ظلم کیږي، بلکې د دې وړاندې هم یو شمېر لوبغاړي په کور کېنول شوي دي. نو دوستانو تاسو څه نظر لرئ؟ لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا ښې چارې.